یاره پیره ګراني دی والله. او ګراني ده یار. دا به څه کوو یار؟ زه خو چې سهار راوتم کور نه نو ښځې 2 ډبه والی یم چې چای چیني او غوړي نشته کور کې. یار کار روزګار شته دی هم نه او دا به څه کوو یار؟ پیره داسې کار کوو که نه تا ته زه یو مشوره در کوم. څه مشوره؟ انشاءالله زما په مشورې باندې به عمل کوي او کامیاب به وي. صحیح ده. پیره مشوره راکړه خو سمه مشوره راکړه. پیره داسې مشوره درته در کوم که نه داسې مشوره چې انشاءالله کامیاب وي. غوږ را دی خو که غوږ صحیح ده پیره خو کار خو ډېر د شرم کار دی او راځه بس وبه یې کړو. نیکه خیر راکا مړه خیر میر نشته د خیر مارانو نه تنګ رالو. خیر د مړه نیکه څه ناڅه خو راکړه. زه مړه ورکېږه ولې تا سره نشته؟ نه ما سره دا دې ما لیدلي دي که نه دا څه دي مړه؟ د ماشوم دي 5000 خو ترې راکړه خیر ده که نه مړه. دا پیسې راکړه دا د ماشوم دي زه ته پیسه اخلمه. زه مړه خپل کار کومه. وله 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 پیره وله په داستار یې وله وینه راکړه وینه هغه د اخوا لاړو اخوا لاړو دغه دی دغه دی پاسو خواته پاسو کمرې ته ننوته وله 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 خانو خیر راکړه. پرېږده مړه خان خیر ماته راکړه. پرېږده دا پوجي ګیم مې مړه بلی زوم پکې یو دی د لاسه مړ شوی دی. ماله خیر راکړه. 10 روپۍ ده 20 راکړه چې نسوار خو پې وشي کم نس کم. خانو 10 روپۍ دې باندې خو هېڅ هم نه کېږي مړه. دا 10 روپۍ واله خو چېرته نشې مشې په ونه کې صحیح ده. او تا اندازې ما ته ډالرې راکړې چې زه پې حج عمره وکړم خو 10 روپۍ دې راکړې دي مړه دا واله یار. بزنس مې شروع کړی اوس به خلکو ته وایم چې بزنس مې شروع کړی دی چې ځان ورته خرچ پرې کړې کوم پیسې مې ګټلې پیسې. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. دا هغه بل رزینی نه هغه خیر دی چې غونډه و. زه مړه چا خیر غونډ کړی دی؟ مړه هغه بل رزم ته وی که نه؟ زه تا ته خیر مار ښکارم. هلکه راباندې کوي پې هډوکي مې مات دي. لکه رالې او یار ستا په مشوره باندې مې کار کړی کلي کې په شرمونو وشرمېده. خلک د ونې جوړې پوه شول. خلک را باندې ټول کلي کې دې په شرمونو وشرمو. ښکرله دا پیره ته صحیح مشوره در کوم صحیح انشاءالله چې کامیاب به وي پکې ښه. که دې پرې صحیح مشوره نه وکړه د بجلۍ تار ته دې خېجوم لوخړه در نه اوچتوم لوخړه. دې خو که ټیک ده پیره ټیک ده صحیح ده خوښه مې ده. پاسا. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم سلام. ملک صاحب ښه یې؟ خیر دی. کوم ځای نه راغلي او څنګه را چې کار شوی دلته؟ ډېره ملک صاحب زه خو د بره کلي نه راغلی یم ایجنټ یم. ما وی چې که څوک ویزې میزې کوي چې ویزو پروګرام ورته وکړم ربی ما سره شته دی ویزو پروګرام ورته وکړو. زما یو 2 وروریان دي چې هغوی ته ورمانې ویزې وکړو یاره. انشاءالله وبکو. زه به عربي صاحب سره خبره وکړم دلته به درته راولم خبره به تاسو به مخامخ وي خبره به سره وکړو پاسپورټونه هر څه به ما ته راکړئ انشاءالله چې کار به ورته وشي. خرچه مرچه خرچه به درته بیا عربي به درته بیا په خپله وایي چې څومره خرچه په باندې راځي. ټیک ده اوس ما ته اجازه ده راکړې. هلکه عربي رالو پسې سلام ورسره وکړئ. عربي رالو سلام ورسره وکړئ. کښېنه 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 کښېنه. لکه دا ربی دی دا اوس هم سپږن ربی دی. لکه تاسو خو ډېر لیټ راغلی. یاره د عربي صاحب ته چې کوم دی جهاد ورته ټیر پنچر شوی نو په دغه وجه لیټ شو. خبره ورسره کوه لکه چې پاسپورټونه ورکړو. چرګون ان د کبابونون ان بسکټون ان چای راوړلون
دا څه وایي دا خو څه چنګه منګه کوي او د په خبره خو مونږ نه پوهېږو یار دا څه سپک ګنوندې دی وی سره پراټو کبابونو خبرې وسره کې سمه خبره ورته وکړه چې کار وکړي او پاسپورټونه سره جمع کړي وضع خود سمجھاؤ خود سمجھاو لکه دا شیخ یې که نه چې تاسو سره به پاسپورټونه به درنه والمه او په 1,00,000 روپۍ وې زه ده خو تاسو نه 50,000 روپۍ والمه څنګه مو خوښه ده که دوکه یو که موږ به ستا سرمن بیا وباسو ټیک ده ښه پاسپورټ راکړه چې بس تا خبره کوو پیسې راکوه او پاسپورټ راکوه دا چیک او پاسپورټ والا چې کار راته صحیح وکړي بیا به ګورو ټیک ده ښه چکن کار اونده بیا یا کار وشو کار وشو به زه چې زو پسه لکه دا سپکګان خو په پښتو کې خبرې وکړي راځئ چې ورشو معلومات وکړو چې دا څوک دی پیره چانس مې وویل داسې عربي مې ورته وویل داسې عربي که نه چې په ځان مې خبر هم نه کړ چانس موواله دی چانس موواله پیره پرېږده مړه تا خو ته ځان نه سمره بې جوړ کړی و دې چیک کې مونږ ته اوسه ستمت وکړه که نه راکه یار دا چیک څه وي چیک تا سره دی پیره تا سره تا سره دی پیره ته وګوره تا سره دی پیره ما سره لکه دا خو صحیح چیک دی زو بینک ته او پیسې ته نه ځان ته راوکاږو یو لکه صحیح ده ټیک ده هلکه دا خو ښکر لا دی چې ورځو ورپسې موږ ته هسې ځان نه عربی جوړ کړی و راځئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مرګرو زم شاهین مندوخیل او ما سره خوا کې یاسر دی شاهد ولی دی او زم شاهین مندوخیل او دا ګوره نهاز همت سے موږ سره موجود دی نظر علي ته موږ سره موجود دی او زمونږ کیمرې په سترګه ونې تاسو وروستو چې کوم ګورئ طاهر تنها سے موږ سره کیمرمینو موجود دی موږ سره او که څوک هم د ډرامې دویم پارټ غواړئ نو مونږ ته کمنټس کوئ لاندې چې دویم پارټ هم درته تیار کړو الله په امان